شابرو خدای دې دا باندې سپینګمې په اور پسې کا لوستره نه غواړي په دې خو ظالمه ته د اتیا جګړې کومه دا شافر یادوم نه دی ولې یوازې ها شامر نوم دی نو دا شامر نه دی نو زما سادهګون نوم دی ولې راو که دا سپینګمې به مې له دې غوږونو ته رارسولي که یو څوک مې لوارې که لکه چینډک به مې له پړسې کړي دا نو شابه نه شاپره نه هو بېلې د سړي بچی نه د سړي بچی نه که نه څنګه مسمې شاپره څه دي ویل شاپره د سړي بچی چې ها زه پې خو د سړي د سپینګمو ته ور دننه ورننوځم اوس په دې ورته دې ډاکې ډاکې تو وایم صحیح ده ظالم چې سم په غوسه کېږي نو ته د سړي ورډانګي نه سړي زامنو ستاسو داسې به موږ په دې کلي کې وخت نه شو تېرولی هر سړی به اواز کړي هر سړی به اواز کړي زما ما دلته دا کړی پرېښودی خپل ستاسو سامان مې راواخېسته او زه به چېرته بل کلي ته کډه وړم چې هلته مې څوک نه پېژني دا کور دی یا الله خیر استمیو استمیو السلام علیکم خوشحاله ډېر وخت مې ولیدې او که څنګه دی خوشحاله څنګه یې یا ښه جوړ یې شکر الحمدلله وایه که شاپره څنګه دی رامخ په دې باندې ما خپل کړی پرېښود په ایمان چې له خلکو سره په جګړه کومه تا ولیده هغې کلی دې پرېښودلی جامې مې راوړم ستا خو نه ښه پوخ رالم او ته دا خبرې کوې نو زه نه راغلم راشه دی خوا مړه ما ته څه پته لګي چې ته د شاپور په نوم ما دا خوله دې بنده کړه دی دغسې کټ کړه که نه ښځه څنګه د نور ښې جوړ په دې ځایانې مې خلکو خلاص کړه دا په دې واده نه تلمه او جب کې راته شاپر وو ښه او د مېلمنو په منځ کې ناست وم او چا راغلی سره جیب له شاپر ویسته هغه چې شاپر شوی اوسه پورې شاپر یم ګوره ستا نیکه هم د شاپر کار کو ستا والد صاحب هم د شاپر کار کو نو ته هم د شاپ دا خدای دې بنده کړه په ایمان چې په دوربین کې به مې ویني ټول عمر کې به رانه شم مړه ما خفه کېږه زما یارې ته ته راځه مړه هلته بیټک کې کینو لږ ګپ ولګو ها بیټه کینو زما کور ته راځه کور به کېږي دې پرده وکړې که نه مړه نو مونږ کره څوک دي مور مې مړه ده او پلار مې سیروزې له تللی کور څوک نشته راځه یاره ملک صاحب بنیاد یې راله ویستو د پاندونو بیا خو راشه بیا خو راشه راخلي ذلیله کا ته ماته د ووایه ته ګیا خورې کوروټۍ خورې په سترګو ړوند شي دا سپوره خوله دې خورې شه ته به وایې چې ټول عمر یې ټپال کړی دی او وازه به رې نیولي ملک صاحب ماله پیسې ملک صاحب ماله جامې نو دا به راته غورځولو تا دلته راوړه ملک صاحب دلته خو مې ځکه ورتل مې چې ته راته ځای وښیې چې هلته یې ویسم که کور ته یې ویسمه ها او ته رقم دی ها ته رقم دی ستا سره ما لس کاله نوکري وکړه تا ته پته نشته چې ما سره دې نوکري وکړه که نه ها نو لکه عقل چلاوه ښه کمینه خلاص. هلته یې وغورځوه شبه پسه یاره ملک صاحب غونډې 9000 روپۍ میاشت راکړې او خبرې دونه کې دا د چینې جورابي په شان خولې دي را شکر وباسه چې را 9000 روپۍ در کوم دا خوله خو د 100 روپو قابل هم نه ده یاره خو دقه دي که نه چې نسمنو سره به ازادۍ نه کوې دا کمینه قوم دی بیا به راسره الټه پلټه خبرې کوي ښه دا راته ووایې سترې په ډېرې وایه شابه زه اوس وړه مې دا دي ملک صاحب جمع دی او یخني ده مال یو 3-4 زره روپۍ راکړه چې ځان له ښه مزېدار دروند څادر والم خفه کېږه ما زه خو یم چې ته په ځان باندې دونه ترسم نه کړې ستا او د خر په سرمن کې دونه فرق نشته او چې را خوله دا جوله کې که نه نو زه یم چې دا لاس والم او داسې بوتاړ دې ووامه تا له خو ما بل جمعې کې 3 جوړې واغېشتې نو یو به دی اچوله او دا خبرې ځان سره کېښودې خو تاسو غریب خلک چې یې که نه تاسو ډېره لویه قوره یې ځکه خو خدای پېژندلې یې ځکه خو داسې ساتي داسې کار کو دا خبرې پرېږده ورشه کور ته روټۍ به تیارې یو یو څه ګاڼې ته مزدوران به دغه شان وږي ناستې شابه وابلندله ځه یو خو یې ګوره ما ته به د ګونګي په شان ګورې نه نیغه چې خبره کې نو خوله به واضح دا کتل متل ګوره زما نه لګي څه
ملک صاحب اته نه دی اورېدلي ها. وایي چې څنګه ګاډی هغسې سورلی خو چې څنګه ته ملک صاحب یې داسې څه هم نه وکړې ته خو هم ډېر شوي مړه شوم پاړه معلوم نه شو ورشه جو روټۍ به تیارې راواله ګاډۍ ته مزدورانو له یو څخه ورشه ګل جانې ورشه ځه یاره لکه خو په نوم خان یې والله کو نور د څه چل هم کولی بس شابه ځه ده اوسېږي خدای دې دې خو بسې نه شاته لمن به پسې داسې پرېږي ته به نه وایې چې دې کې دننه څه شته ته یې پلاستیک یې اچولی دی یاره خو زم ګورم را ګورم نه نو خو زره کبي تنخوا کسان خو همدغه وي هسې ناسته خو نه پکار څه کار روزګار رانه شروع کول غواړي نو ما د دې له وجې دا کلی م پرېښود که نه هلته به شاپره نو ما دی راشه اسلامي خوا به لاړ شمه او څه کار روزګار به شروع کړو دواړه وروڼه او لګې به یې پکې مزدوري به هم کوو مسافري به هم کوو دا خو ښه خبره وکړه په مزدورۍ کې خو شرم نشته نو څه کار به شروع کړو یو کار ولې نه ګوره خبر راته کومه دماغ به ټنډه ساتي چې ما سره مشوره کوې نو صحیح لای خو به ته ښیم بلکل بلکل داسې کار وکړه ځان له به یو والي سیکلو په هغې بوتل یوه پچې ټیک شوه او د شاپورو کار شروع به یې دوکانداران بیا ورکوه ما د شاپر دي بس تا ته منظر پرېږدي چې دې راته ما کلی پرېښی نو په مزدورۍ کې خو شرم نشته که نه د شاپرو کار چې شروع کړم که نو که بیا څوک وایي چې شاپره نو زما ورته څومره پکار دی نو ته په شاپر قارېږي که نه په شاپر مه قارېږه ښه ته راته خپل سور خبره وکړه تا له زه څه کار روان کړم کار روزګار چې روانې د هغې لپاره پیسې پکار دي تا واورېده او پیسې به موږ د یو سړي نه وصولوو د چا نه بیا وصولو ستاسو په دې کلي کې مالداره سړی شته دی ښه زمونږ په کلي کې او یو کس شته بس داسې کار به وکړې که نه د هغې نه به یو قیمتي شیز را پټ کړي د خان نه نور کار به یې زما دی ماړه غلا خو وړه خبره ده غلا خو زما خانداني پیشه ده ته ګور اوس چې له پلس منټه کې چانس پام ځم او راځم بس ورځه ورځه ته کښېنه دلته ښه په دې کلي کې به ځان مشهورومه که خیري وربن بابا الودوده تاله پرته وربن بابا او سړی خو ناست دی خو ګورمه چې څه مې تېره وویل پرېږدم خو دې نه خانه خو خره ډېره خوشحاله دومره درنه خبره وکړه وي چې څنګه مې وي نو هغه شانې جې وي لکه چې څنګه ته ملک یې شومپړکه نو بیا هغه شانې زه نه وکړم دې خبره کې خو وزن و خو ورې دا کار د ملکه ډېر ازادۍ نور مه کوه د دغه سترګې چې دي که نه د ګونجي په شان دي او زما تیاره کېږي خو زه زما نوم ملک سلطان دی څه د پیشو بچی نه یم السلام علیکم شاپر نه د خدای ظالمه کنه دا شاپر مې ما ده سیده ګل وایه خدای دې بیخ او بنیاد وباسه قیمتي څیز مې دله راپټ کړ څه شي دې تېروله دا راته ووایه دویم ډېر قیمتي څیز دی دا ګورې دا موبایل خان په 6 لکه روپۍ ابتړوان دی اخیستی په ایمانې که دا موبایل دی او کنټرول موټر دی پرېږده د موټر نن سبا موبایل یې ګران وي اوس په څه چل کېږي اوس باقي کار زما دی چې زه درته یم هغه کوه راځه راپسې ته څه کې په دې مې پوه کړه ما له چل راځي ته صرف مخکې لوبه ګوره راځه موبایل مې څه کوم د دې خو یو هفته شو چې ما غشتو دا خو پوره د 15 لکه روپو موبایل وی راج ولی اے راج ولی جی خان جی دې خو راشه درالم ها خان وایه بیا څه چل دی موبایل لو بس موبایل دا نه آیفون موبایل ما چې کوم دا هفته شو ما غشتې دی که نه او په 15 لکه روپۍ موبایل لو بس شابه تا د موبایل
خان جي په ایماندارۍ کو ستا د موبایل نه خبر یم زه څه خبر دا به راته جوړېږي نه دلته ودرېږه تا خدای ذلیله که دلته پروت دلته صرف ته او زه څه پیریان خو نه دی راغلی او پیریان خو د اور د ذاتري او په موبایل څه کوي موبایل او باسه کې نو خوان چې دا مخ ته منم شبه یاره خان جي زه ته نه یم خبر به زه رالم تا ماته ویل چې هلته ورشه دغه وکړه هغه خو زه ډایرکټ پاڅېدم ما ته به را جوړه خوله ګورې داسې داسې کوې لکه بیخي به راته نه کوې موبایل او باسه خوان چې دماغ راته خرابوي موبایل او باسه السلام علیکم شاپره وعلیکم سلام مړه خو دا نوم دې کټ کا کړلو د نبال سب کو بل ساز کړل مړه کینو پاسه شاپر پاسه شاپر کینو شاپر مړه پرې نه مړه خولې له لګوار ورکه بله خبر راته کوم د ظالم بچیا نن داسې کار شوی دی خان ته پته ولګېده چې د ما نه موبایل لوک شوی دی اوس یې خوند وکړو اوس به ته راشې که نه او داسې کار به وکړي چې ته راخان دي وې که نه وایي ما سره یو سړی دی او ډېر کامیاب سړی دی وربن بابا وربن بابا او ته وایي او بیا په هغه باندې دا معلومات وکړم وایي دا موبایل به دې را پیدا کړي نو اوس ورشم خان ورځه ورځه ښه دی ټیک ده وربن بابا وربن بابا زه لاړم شاپره خیر دی بوله پیمان چې راوړو کړم خولې بیا خطا شوه خولې بیا خطا شوه ته دلته انتظار کوو زه 1-2 کې راځم صحیح ده ته ټیک دی څه په بلې وکړي چېرته بل ځای به دنه پاتې شوی یم زه ته نه یم خبر لکه چې بېعزتي دې وکړم نو ته به ټیک شي که نه السلام علیکم خان وعلیکم السلام اسلم سیدي خیر دی ګوره دا موبایل وبس شبه دماغ به راله خرابې نه شبه څه چل شوي دی خان مړه داسې کار دی 15 ورځې شو ما په 5 لک باندې موبایل واغېسته آیفون دلته مې خبرې کولې صرف دی او زو اوس مې چې موبایل وکړه موبایل نشته دا بالغ لاندې مې دا بیا مې جیب مې وکړه انسان دی ولې کو چېرته مې جیب ته اچولي دا غشتې اوس راته انکار کوي فسانه خبره ده خانه زه به د لغم وکړم که نه خبره ده غم وکړه او څنګه پرې نه شو داسې کار دی دې ځای کې یو پیر دی وربن بابا مړه نه دی نه خو به راته ویلي چې شاهد خان دی فلم نوم دی چې اوربل فلم مړه دا څه نوم دی خبره ته مې غوږ کېده که نه بې عمله خلک یې چا په خبر عمل هم نه کوي خان نو څه وکړم خان نو څه دې ځای کې یو پیر دی وربن بابا وربن وربن بابا که نه ښه وربن وربن ښه هلکه اوس یې وربن وربن دا پیر دی او دلته بیا دله راولم په 2 منټه کې به بېله دا موبایل را پیدا کړم ښه یو خبره زما مرستمیا دا بور بړکۍ شونډې دې کې به د کونډه واچوم او چېرته مې وړم ستا دریاب د پولو لاندې د کبانو ته غورځوم ما ته پته راولله چې الټه به دې راغورځوي ځکه چې دا غوښه خو هغوی خوري نه ته اوس ما پر ټوکې کې نو ته خو خبره ته مې غوږ کېده که نه کو چېرې دا کار ونه شو خو دا ټیک ته تا چې څه ویم دقه به او کو دوکه دې ورسره وکړه نو ډک او تش پیدله دواړه بند کړي دا خو ډېره خطرناکه خبره ده ذلیله شي دا خو چې 15 منټه په انسان تېر شي نو بس ویړه مې پړق شوي نور خو پې که نه نو زه خو پېیم خو تا پېیم زه له سړی راولم ته ګوره چې موبایل دله څنګه را پیدا یو خبره مې اسلم ووره کو چېرې تا ماله دا سړی راوسته او دا موبایل یې پیدا کړ چې ستا زړه څه غواړي که نه مو ما زه تاله غټ انعام درکړم او هغه ملنګ خو پرېږده مړه هغه له خو به زه دا نه څه ورکړم چې یاد به ساتي خان ډېره چیرې مه لګوه بس دا دې لاړم او دا دې رالم صرف تماشا وکړه بس ټیک شوه ځه خان جي بس ډېره صحیح خبره یې درته وکړه صحیح خبره یې پته بیا ولګي چې دا موبایل چا پاته په قلار کې نه چالاکي مه کوه کمینه هر ځای چې دې کېښودي اوس هم در سره وخت شته رویړه ښه په رضا سلا زه به هغه واپس کړم چې هېڅ خبره خو دې رو نه لکه نه او په تا کې دا خبره رووته نه دا سرمن نه دا د نو بسم او پر چا صدق مارکیټ ته وړم سپلای د باندې جوړم ښه تا سره ما 9 کاله نوکري وکړله چې پیسې به دې راکړې سودا به مې راوړه چې 50 روپۍ هم پکې پاتې شي ما ته ویل دا واله زه ستا موبایل به زه پټوم چېغې ما ډېره صفۍ مه کوه د انسان ته چې خلک څه مسله راځي که نه دې کې وخت نه لګي یا سکند یا منټه خیر چالاکي مه کوه اوس په خدای خیر کړي صحیح ده روغ زه ورځم هغه کار کوم نه دلته ودرېږه دا خو سپینې دا راته ووایه شاپر وروره مړه دا نوم د بارګه د خدای ظالمه پلت شاپر پلت شاپر مړه سره کې سره شروع کړی ده مړه زما یارې زه څوک بره ساده ګل نوم د تا له خو خولې له مې شاپر راشي خبره ده بیا زه د سیدرې سره یم که نه دا خویندې له وسره کړم نه بس لږه ګزاره کوه خیر شاپره پرېږده وایي نه تا د څه شاپر نوم دې باسه کوه راشه دې خوا خبره ده د هغوی مخکې راته شاپر نوم مانلي د هغوی مخکې ته اړو زه شاپر ویم وربن بابا وایه وربن بابا به ته خو دا راته ووایه
چې هلته کې به اوس کېږي څه هر څه چې کېږي شوړه به دې ډېره راخلې راځه شاپره خبره خدای دې په خوله کې دانه راوخېږه وا په ما جرې ډاګې ډاګې دی بابا لا زما خپل کړی پرېږې په ما جرې دا خبره واوره ته اوس مې ملامته کوم ما خو ګوره زه اوس بیا مې خولې له شاپر راغلی زه څوک منو دا خوله دې بنده کړه خدای دې حاضر تا ته وایم ورې پوره کار وکړه سړي را سره ډېره غټه خبره کړې درنه ونه شرمېږم وې مالدارېږې برادر حاضر شاپره خبره کوم ډېره زما د عزت سوال دی پکې ما ته وایي دا پړسېدلي شونډې دې نیولي دي او ما هغه ته دا ویلي دي چې ما یې خیم دا درته ښې وته دا خدای ظالمه دا خوله دې بنده کړه دا خدای په ما جرې ته کار کوي تختما حاضر چې شاپره غوره کار په سپی سره کوي السلام علیکم خان وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام خانه دا غوربند پیر دی ها اسلامیا وین پیر کمو او د ملي مدارک کاری چپ شکر خدای د پخلو ګون کا خان د مخکې سونه دا ډېر رسېدلی سړی دی مړه د مغزري نشته پرېږده ته په سرو کې خپل کار پې وکړه حاضري شه دا خبرې چې ها خبر صاحب زما خبر اوره کو ته چېرې په رښتیا پیر او تا زما موبایل پیدا کړ تاله به زه دومره غټ انعام درکړم چې ستا په سوچ کې به هم نه که څنګه اسلامیا بالکل ټیک ده خان دا موبایل خبرې را پیدا شي او کاسې ټرې راناخلي ته چې دا نوکر دلې ټامبه کړما اسلامیا ټامبه څه ته وایي خان مطلب یې دا دی وی چې دی نوکر د غټه تقاضا باندې د ده خو د خدای کور او نغري روان نه کړي د مثال خو ربط به دی خو کړي او خټره ته کار وکړه که نه زمونږ دې خاله دا غټه تقاضا بنده که مونږ به ترې بېغمه نه پرېږده دا خبره د موبایل نه یې کاغۍ شروع کومه شروع که شبه پته به راولګي اوس ها دا ظالم خو ماته ګوري ته به یې د غلا ما کړی دې خطي دې اخوا ګوره که نه څنګه چل دی سترګې پټې کوي سترګې پټې کوي پټې کا آوے جاوے نیچے اوپر اتر بتر سب کو نظر بند نظر بند نظر بند ارے سنا کٹ پکے نظر بند نظر بند آخری موبایل پیدا شو اور په جوړه کې پروت دی راځئ راپسې راځئ راپسې ځه خان راځه دا دی خان موبایل ته دې کاڼو لاندې پروت دی خو که ما دا پرېم لږو نو موبایل غیبېږي وورشه موبایل به خپله راوله ودې منه خانه دا ډېر رسېدلي پیر دی واقعي چې دا خو زما هغه موبایل دی یاره اسلامیا ومې منو داسې کار دی که نه پیر صاحب تاسو وروستو راشئ تاسو له به زه داسې انعام در کوم که نه چې مړه ټول عمر به راته دعاګانې کوئ ودې منه خانه موبایل دې پیدا شو اوس واقعي ماته څه لګو زمونږ یو شادو او اوس مړه ټوله ستا په شادو ها زمونږ کوم یو بیزو هم ستا په شان غم نه کوه واقعي چې ما ومنل رسېدلي پیر دی داسې کار وکړه دې ځان سره اوس بوځه وروسته زه تاسو له غټ انعام در کوم ښه بس ټیک ده راځه چې ځو دې بند در خیال ساته جي بېغم اوسه راجولي جی موبایل خو مې پیدا شو جی خو دا سړی ما ته صحیح پیر نه ښکارېده ما ته جعلي پیر ښکارېده ځکه چې د خپلونه واله د سره پورې مو ورته وکتل په خدای باور وکړه دونه بدرنګ خو یو کار کوو داسې کار به کوو چې وروستو به د دې سړي ځای ته دواړه ځو او زه به د دې پیر معلومات کوم صحیح دی ډېره ته زغم وکړه ښه ته زما تمالاتو ته ګوره صحیح ده دا دا شپر اوچت کړه رانجي په دې څه کې ګوره کمینا چې کم ځای دی نه ګرېږي نامه ګروه ته اوس مخکې ګوره
اوس په پته ولګي ٹھیک شو صحیح چې دا پیر دی او کو نه څه غب شپ ها راځه راځه شاپره خدای دې خوله ماته الو ماته په دې خو مې خپله علاقه پرېښې ده خدای ظالمه د خلکو سره مې دښمني نو ته به ما غری خان را روان دی مراقبه کې شه القه شروع کا السلام علیکم السلام علیکم خان څنګه خیر دی کېنه لکه باچا جي خپه کېږه ما نن مزستانه یو امتحان دی بچی نن گیر شوی الله دې خیر کړي باچا جي دا راته ووایه چې زما په لاس کې څه دي اوس ګیر شو شاپره واقع چې زما په لاس کې خو شاپور دی ما ومنلې چې څومره رسېدلي پیر په دې علاقه کې اړوشته نه منې او که نه خانه منم وربن بابا اوسه یاروه راپاسې راځئ ما سره راځئ چې تاسو له خپل انعام درکړم راځئ ویم شاپره او دې منل خوله بنواره وه ویم د شاپر د وجې بچ وې او د دې نه پس فردا خان د سرو سره تلي ستا د خولې نه د شاپر نوم ډېر بد لګي څه